السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه ستاسو دپاره چمتو کړي دي. په دې هیله چې خوښ مو سي. نن د نړیوال شلوريز لیګ پیلوبه هم ترسره سول. همداسې د سویلي افریقا د لیګ پیلوبه هم ترسره سول. په بنګلادیش کې هم افغان لوبغاړي ډېر ښه وځلېدل. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. پاکستاني رسنۍ رانا نوید او عمران فرحت د افغانستان کرکټ بورډ روزونکي سول. د پاکستاني رسنۍ ادعا کوي چې د دوی د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی چټک توپ اچوونکی رانا نوید الحسن او پخوانی اوپنر عمران فرحت د افغانستان کرکټ بورډ سره یوځای شوي دي. رانا نوید الحسن د افغانستان د کرکټ د عالي پروپامینس د توپ اچونې د روزونکي په توګه ټاکل شوی او عمران فرحت به ورسره په عالي پروپامینس مرکز کې د توپ وهنې د روزونکي په توګه کار کوي. دواړو پاکستاني کرکټرانو د افغان کرکټ بورډ سره یو کلن تړون لاسلیک کړی. که لوبډله یې ښه لوبه وکړي نو د تړون د تمدید اختیار هم لري. نوموړي د ایکسپریس نیوز سره خبرو کې د افغانستان کرکټ بورډ سره د هوکړې پخلی کړی دی او ویلي دي چې افغان کرکټ بورډ ورته وړاندیز کړی دی چې میاشتنۍ تنخواه $2500 او نور مراحت هم پکې شامل دي چې پاکستان کرکټ بورډ یا پی سی بي له دې څخه ډیر کم معاش ورکوي. هغه وویل چې د دویمې نړیوالې دندې ترسره کول د ویاړ خبره ده. زه به هڅه وکړم چې د لوبې او روزنې تجربې له لارې د افغانستان ځوان لوبغاړو ته اعظمي ګټه ورسوي. بلخوا عمران فرحت هم پر دې هوکړه خوښي ښودلې ده. ویلي دي چې افغان لوبغاړي ډېر استعدادونه لري. زه به د روزونکي په توګه د دوی د وړتیاو د لوړولو هڅه وکړم. نن په بي پی ایل کې کریم جنت زبردسته ښایسته لوبه ترسره کړل، خو لوبه د مجیب لوبډلې وګټل. په بي پی ایل کې عظمت الله عمرزي، رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ته نن د لوبېدو چانس نه ورکول شوی، خو پرچوم بارسا لوبډلې ته بیا کریم جنت ښایسته لوبه ترسره کړه. په 25 بالونو باندې 33 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. 3 څلوریزې یوه شپږیزه په بیټینګ کې شامله وه. خو بلخوا بیا مجیب زدران رنګپور رایډرز لوبډلې ته 3 اورونه ترسره کړل. 19 منډې ورکړه، ویکټ یې وانه خیستل. لوبه یې هم وګټل او لوبډله یې د کولپای ټو پړاو ته ووتل. د بي پی ایل په دویمه لوبه کې شفیق الله غفاري ښه توپ اچونه وکړه، خو لوبډله یې پایلوبې ته ونوتل. نن په بي پی ایل کې شفیق الله غفاري د سلټ سټرایکرز لوبډلې ته ښه توپ اچونه وکړه. هغه یوه ویکټه ترلاسه کړه. په 4 اورونو کې 21 منډې ورکړې، خو لوبډله یې پایلوبې ته ونوتل او دویم کولپای به کوي. په توپخانه کې یې هم 15 منډې جوړې کړې. سنرایزر ایسټرن لوبډلې د سویلي افریقا د لیګ پایلوبه وګټل. د سویلي افریقا شلوريز لیګ د لومړي پړاو سیالیو پایلوبه د سنرایزر ایسټرن لوبډلې د پریټوریا کیپټلز لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره وګټل او اتلولي یې خپله کړه. ګولف جاینټس لوبډلې د نړیوال شلوريز لیګ جام وګټي. د متحده عربي امارات په نړیوال شلوريز لیګ فاینل لوبه کې د ګولف جاینټس لوبډلې د ډیزرټ وایپرز لوبډلې څخه د 7 ویکټو په توپیر لوبه وګټل او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. د دې لوبډلې نوملړ کې افغان ستوری قیس احمد هم شامل دی چې په دغه لوبه کې 4 اورونو کې 2 مهمې ویکټې هم ترلاسه کړې. هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د هند ښځینه نړیوال شلوريز جام د روانو سیالیو په لړ کې نن د هند کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته په 7 ویکټو سره ماته ورکړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.